په انجیل کې د متی او لوکا په کتاب کې د عیسی مسیح د ژوند په هکله د یو خاص واقعې ذکر شوی دی چې ورته په بیابان کې ازمیخ ویلی شي. د هغه د خدمت په شروع کې په اصل کې د خدمت شروع کېدو نه مخکې روح القدس هغه بیابان ته بوتلو. د دغه وخت نه ډېرې پیړۍ مخکې الله تعالی موسی بیابان ته راوبللو او بیا وروستو الیاس پیغمبر الله تعالی سره ملاوېدو دپاره بیابان ته راغلو او بیا یحیی بپتسمه ورکوونکي تر ډېرو کلونو پورې بیابان کې و او اوس روح القدس عیسی مسیح بیابان ته بوتلو او تر 40 ورځو پورې هغه هیڅ نه و خوړلی او په دې دوران کې شیطان هغه ازمایلو او بیا په آخر کې چې کله عیسی مسیح اوږې او ستړی شو نو شیطان هغه له راغی او ورته وویل که ته د خدای زوی نو دې کاڼو ته ووایه چې ډوډۍ شي. که تا اوس څه ونه خوړل نو ته د دې ځای نه ژوندی نشې تللی، ته به د لوږې نه په بیابان کې مړ شې، نو بیا به ستا نه چا ته څه فایده ورسي؟ ته به رنځورانو له شفا ور نه کې، نه به د الله د کلام زیرې خلکو ته ورسئ، هېڅ به ونه کې. خو که چېرې ته مسیح نو ته معجزه وکړه. ته ولې داسې نه کوې؟ ته وږې او تا ته د ډوډۍ ضرورت دی. عیسی مسیح جواب ورکړ صحیفې وایي چې بني آدم تش په ډوډۍ نه پایي، خو هغه په هر هغه خبره پایي چې د خدای د خولې نه روزي. عیسی مسیح ابلیس لا د زړې لوزنامې د کتاب نه حوالې سره جواب ورکړ. چرته چې په بیابان کې الله د بني اسرائیلو رهنمایي کوي، الله تعالی هغې لوکې ته پرېښودل، خو هغه بیا دې له د خوراک دپاره من ورکړل. عیسی مسیح له هم په الله تعالی یقین ساتل پکار و چې هغه به د خوراک بندوبست وکړي. نو بیا ابلیس دې مقدس ښار ته بوتلو او د خدای د کور په مناره یې ودرولو او ورته یې وویل که ته د خدای زوی نو ځان ښکته ګذار کا، ځکه چې صحیفې وایي هغه به ستا په هکله خپلو فرښتو له حکم ورکړي او هغې به تا خپلو لاسونو کې پورته کړي، هسې نه چې ستا خپه په کاڼې ودړدېږي. ولې ته یېرېږې څه؟ صحیفې دام وایي چې تاسو د خپل خدای ازمیخ مه کوئ. د عیسی مسیح د خدمت بنیاد د الله پاک په ازمایلو باندې نه او دا ایمان نه دی. بیا ابلیس هغه یو اوچت غر ته وخېژولو او د دنیا ټولې بادشاهۍ ورته ښکاره کړې. ولې مسیح له دې بادشاهو ته کتلو سره دا ویل نه و پکار چې دا د هغه دي؟ په دې دوران کې د روم حکمران تیبریاس ډېر زیات طاقتور ښکارېده. په یورپ، ایشیا او افریقا کې ډېر ملکونه د هغه د اختیار لاندې وو، د سپین نه واخلې تر فرانسه پورې ټول یورپ د هغه د اختیار د لاندې وو او تر لرې پورې د هغه حکمراني وه او په دې کې سیریا او ایشیا هم شامل او دا هم د روم صوبې وې. مصر او دې سره سره شمالي افریقا هم د رومیانو په اختیار کې وه او په یروشلم ښار او د یهودیا په علاقه باندې د رومیانو حکمراني وه او د ګلیل په صوبه کې هیرودیس انتپاس د خپل طاقت او دنیاوي مقام حاصلولو په هیرس کې لګیا و. دا به څومره ښه وي چې دا هر څه ستا په اختیار کې راشي، نو ته بیا څومره ښه کارونه کولی شې. زه به د دې ټولو اختیار تاله درکم او هغه شان و شوکت هم چې د دې سره تړلي دي. که ته راته صرف سجده وکړې نو دا هر څه به ستا شي. رک شه ابلیسه! صحیفې دام وایي چې ته صرف مالک خدای ته سجده کوه او صرف د هغه عبادت کوه. په آخر کې د دې خبرو مقصد نه دی بیان شوی، خو د الله پاک بادشاهي په ګناه باندې نشي قایمېدی. بیا ابلیس هغه پرېښوده، هغه یوازې و. خو اوس عیسی مسیح له په خپله لاره تلل پکار و چې د بیابانه د ګلیل په طرف لاړ شي. مونږ دا نشو ویلی چې عیسی علیه السلام ګناه نشوه کولی، خو مونږ دا ضرور ویلی شو
چې هغه د دې جوګاو چې ګناه ونه کی د عبرانیانو په 2 باب 18 آیات کې ویل شوی دی ځکه چې هغه په خپل او ازمایلی شو نو هغه د هغه مدد کولی شي څوک چې ازمایلی کیږي نو بیا کله چې موږ په ازمیخ کې راګیریږو نو موږ د مدد دپاره مالک عیسی مسیح له आवाज ورکولی شو او دا پیژندی شو چې هغه زموږ طاقت دی ګران اوریدونکو یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ